رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تکبر مبارک یو فرمایل متکبر انسان به جنت ته نزي. یو صحابي راغی د الله پیغمبره یو انسان به دا خوښي چې زما جامې دې خېستې زما چپلې دې خېستې نو دا هم تکبر وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دې ته تکبر نه ویل کی، دا خو ډول دی، دا خایست دی، دا جمال دی. او ان الله جمیل یحب الجمال، الله په خپلم خېسته دی او خایست الله رب العزت خوښي. خېسته کپڑے واچوا، خېسته لباس واچوا، خېسته چپلې واچوا، خو زړه کې وګوره ته غرور او تکبر نه کی. لیکن تکبر څه ته ویل کی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د تکبر تعریف وکړو: بطر الحق وغمط الناس. حق لدی کور کول، حق نه منل. څوک د حق بیان کی یاره بس زدي منلو ته تیار نه یم، زما پلار او نیکه دا خبره نه ده کړې، اوس پورې مې دا کار نه دی کړی، اوس به زه څنګه کوم؟ دې ته تکبر وایي. ته متکبر یې ځکه حق منلو ته تیار نه. زه درته وایم الله دا ویلي دي، د الله پیغمبر دا ویلي دي، قرآن او حدیث کې دا راغلي، او ته ماته وایې چې یاره اوس پورې مې نه دی کړی، اوس څنګه وکړم؟ دا خلک بس زما پلار او نیکه نه دي کړي، یا د دې ورکوټي هلک خبرو منلو ته تیار نه یم، دقه ته تکبر ویل کېږي. حق لدیکی ورکول، حق نه قبلول، دا تکبر دی. وغمط الناس، خلق سپک ګڼل، بل انسان ته په سپک نظر باندې ګټل، په چا باندې سلام نه چول، چاله وخت نه ورکول، د چا سره غم او خادین نه کول، د چا ضرورت نه پوره کول، یو مسلمان نه خوشالول، بس دغه تکبر دی. تکبر نور څه ته ویل کېږي؟ شپه ورځ بس په خپل کار کې اخته، د خپل بچو نه تاویږي، د خپل اهل او عیال نه تاویږي، د بل مسلمان خیل در سره نشته دی، د بل مسلمان د عزت او د بې عزتۍ خیل در سره نشته، په بل مسلمان باندې سلام نه اچي، بلکې هغه کوئی در باندې واچي هم پې خفه کېږي چې دا څنګه په ما باندې سلامونه اچي، ولې چې غریب دی که نه، د روپۍ درک ورسره نه لګېږي، د مال درک یې نشته ځکه پې خفه کېږي. خو یو مالداره در باندې سلام واچي، بیا خو پې ډېر فخر کوي لکه فلانکي په ما باندې سلام واچو. دې ته تکبر ویل کېږي. متکبر انسان همدغه انسان الله رب العزت داسې متکبرین انسانان هغه جنت ته نه داخلوي. جنت الله رب العزت دا د مساکینو دپاره تیار کړی، د غربا او د محتاج او د تواضع کوونکو خلکو دپاره تیار کړی.